د ولاړې روټۍ دا د انګریز قانون دی او د انګریز سیستم دی. بیا شادي حالونه دا د چا سیستم دی؟ دومره مهرباني وشوه چې د معتبرو ډمتوب شادي حال ته لاړو او د غریبو ډمتوب کوڅو ته راووت. هغه ورځ زمونږ مخې ته یو جنګ تېرېدو نو ډولکي ورسره و، نو پلار دلی چې دی تیکې خرڅوي، دا هلک پلار زنتلات چې دی تیکې خرڅوي او په دې ګرمۍ کې دغه ته ناستي ده سکرو ته، نو غړچې 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 زه چې داسې وکتل داسې شو، زړه راغی چې ورمنډه کړه. بیا مې ویل په تندر دې ولګي یو خو نه دی کوي. قوم د قوم ترکستان 12 برس کتے دی پوچل دے وچ پات 12 برس کتے دی پوچل وچ پائی جا کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی ٹولے ہوئے 12 برس ٹول ہوئے کنا بوڑھا 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی جا کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی وہی 10 لکائی میں 12 کال اپنا چکی خوا او چې 12 کال پس میرا وستنو مغسی کا گوا مونږ د سپیلا کوي د سپیلا چې 12 کال په نټکی کېم دی او چې روم باسي مغسی زه تا ته په ایمان وایم چې کله زه دا ګیرو والا په غلط توران کارونه وګورم نو زه د خپل ګیرې ته داسې لاس کم چې خدایا زما دې ګیرې نه به د سپي لکۍ مخی چې زه دې قوم کې اوسېږم او دې قوم ته زه جلسې او تقریرونه کوم دې ګیرې نه د سپي لکۍ مخی خدایا ما نه به سپی مخی زما زړه ته دا راځي سپی به ما نه خی ځکه چې سپي سره به د خپل زندګۍ حساب نه کیږي او ما سره به د خپل زندګۍ حساب کی نو ما نه سپی مخی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د عرفات په میدان کې دین مکمل شو بل دین بنی نبوت ختم شو بل نبی بنی بل پیغمبر بنی کچا دعوی وکړه د پیغمبرۍ هغه به دجال او کسابی ما ته نه ښکاري چا توهین رسالت کړی دا چا ولیکل دا مونږ چې کوم عمل کوو دا رسالت منلو والا دا توهین رسالت نه ده که نه اول خدای رحمانتی کول پکار دی نو اول بخپل دله ټیکې نه بیا به روز بل دله پسې ځي که اول خو د خپل کور غم وکړه کور زمونږ وران دی توهین رسالت خو مونږ خپله کوو لګیا یو د رسالت غوندې خبرې زمونږ نشته د رسالت غوندې ګرځېدل زمونږ نشته د رسالت غوندې مړی زمونږ نشته د رسالت غوندې ژوندی زمونږ نشته نو توهین رسالت مونږ ټول یو که نه یو نو خو مونږ یو که
بکئی قادیانے پتندر لنا مادیانان راتین کا مادیانان دا داو گورا اوس دین پلازا چی جوڑی گی دلتا بس کی توہین رسالت پسی کر دین پلازا یو دکان پر 70 لاکھ روپے خرچی دخذو عظیم شاپنگ ہال بدائی دیکھو گورے کم سرے جلتے اوکار شور ہو دے دا غریبان نے دی دا چایو بوجھائے دایات آباد نا پسل روپے کرائی باندے پیخور دکاندارانو تروڑی نو آغا چے پیخور تراشی غریبان دی کسو کی گردی و منڈی ہوئی پس ایکل چی پولیس والا ہو گوری واپس منڈا کی ورپسے پلین کوزر کے کسٹم والا گردی او چے سیکل پسی بوجھے ہو گوری آنا ہوئی قانون لاس کے واقس ہو آنا دے قانون بیزتی وشوا سچا نشو وہی دا چڑھو بوجھے پس ایکل تر لے دا سی کی کہنے کی نانا ٹول ہوا ہے کہنے کی دا دروغ ویمہ ہوا ہے ٹھیک شو آنا قانون لاس کے واقس ہو دا چڑھو بوجھے پس ایکل تر لے بلے کوزر کے اور پسی گرزی دا چا قانون دے دا انگریز جوڑ کر قانون دے کر دا پاکستان قانون خود لارڈ میکالے قانون دے کر ٹھیک شو ہاں پدارو چشم ما دا سیکل باندے دا چاہو بوجھے تغلی دا قانون ملاس کے واغس تو ما حلال کئی خو کد انسان جوڑ کرے قانون چالاس کے واغستو او اغلا سزا ورکے او کچا دا خدای قانون لاس کے واغستو اغسر ایسا پکار دی وائی آلالو پکار دی کنا آلالو پکار دی کنا راشیوس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى شپک زرا شپک سوا شپک شپیتا دفیدی دا اللہ پا قرآن کی دا ہری دفی احترام بتکے کنکے ہاں پا شفی مارکیٹ کی پا آرمی سٹیڈیم کی پا کوچی بازار کی ٹھیک شو پولیس ادھراو چکم خزا اگوری فوراً دے گرفتار کی اور تانے تدی بودی اور والات کی دیواجی میڑے راشی رورے راشی ولی خان دادی نہیں ولی دا نو خان دے ورطوئی چی قانونی لاس کے واغستو ستادی خزا قانونی لاس کے واغستو سڑے بوئی چی سنگا قانون لاس کے واغس دے دی ورطوئی چی دا خدای قانون دے چی قرنا فی بیوت کننا خضب پکور کے ناستی بار بنوزی او دا بار رہوتا دے قانون لاس کے واغس تو دا فلانے دا فیلان دے ما چالان کرا او والات کی میں چھوڑی او با کئی تاسو پولیس والا دا کر
شته درته که نه یوه ښځه خو ونیسئ ظالمانو په حوالاتو کې واچوئ یو دوه منیزه بوری خو ونیسئ شل سره د چایو بوری نیسئ او دوه منه بوری نه نیسئ خدای ته وګورئ دې جولای ته وګورئ خدای له به څه جواب ورکوي خدای له به څه جواب ورکوي چې د انسان جوړ کړي د قانون دا احترام دی چې په حوالتونو کې واچي او د الله د قانون 1500 کاله وشو د هغې په یوه دفعه لاندې تا یو سړی په حوالات کې وانه چوي خدای له به څه جواب ورکوي او د پاکستان حکمران طبقه تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ چې د الله غوندې قانون پروت دی او ته د انسان د قانون اتباع کې خدای له به څه جواب ورکوي دې ته سوچ وکئ که چا زور ټیر په اوږه ښي قانون دې لاس کې واخیست موږ سره یو وندار دی ما سره کله ناست دي نو هغه بل چل نه ورځي او چې څوک تیر شي او په سایکل یې غوټه تړلي وګوره قانون یې لاس کې واخیست هغه ورځې یو سړی تېرېدو 200 بوجه په د 200 بوجه په سایکل تړلې وه نو ما ته وایي چې وګورئ جي قانون یې لاس کې واخیسته د چایو بوجه ما چای نه دي بیخ دي اوسه بوس دي بجلیګر ملا قانون لاس کې واخیسته بیا اودسه خبرې وکړې بیا اودسه نامې واخیستې د بزرګانو قانون یې لاس کې واخیسته خدای له به څه جواب ورکوو زما دې د خدای په ذات قسمي چې د پاکستان د ټول پاکستان د مسلمان کم درد زما په زړه کې دی والله العظیم کاغذ ستاسو په زړه کې شته زه دا غواړم چې یا الله سحر چې راپاسم او د پاکستان ټول نظام د خدای د قرآن لاندې زه دا غواړم نو د الله د کرم نظر بیا وګوره چې په پاکستان به څنګه وي زما عزیزانو د پاکستان اول د پاکستان غوندې فوج والله که په ټوله دنیا کې داسې تکړه فوج شته لکه د پاکستان چې دی خو زمونږ د لاسه تباه دی زمونږ د لاسه غرق دی د پاکستان غوندې مجاهد مزاج په ټوله دنیا کې نشته او زمونږ د لاسه تباه دی او زمونږ د لاسه غرق دی نو زما عزیزانو دا دعا په اخلاص کوئ چې الله دې د دې ربیع الاول د میاشتې په برکت هغه کتاب چې د چا تکمیل بالیوم اکملت لکم دینکم باندې شوی و الله دې د ټول ملک نظام هغه کتاب کی او کافر ملکونه دې الله د صفای هستی نه مټاوي او مسلمان ملکونه ته دې الله هغه هدایت کی چې کوم هدایت خدای ابوبکر ته کړو کوم هدایت خدای عمر ته کړو کوم هدایت خدای عثمان ته کړو کوم هدایت خدای علی ته کړو کوم هدایت خدای امام حسن او حسین ته کړو څه دشمنی و د یزید ور سره چې امام حسن او حسین په سره د بالا بچزان قربان کو ایس دشمنی نه وا سوا د دینا چې یزید ته دا هغه کتاب د دفعات او خلاف چې کوم کتاب زما په کور کې زما په نیکه نازل شوی
नो इमाम हुसैन के सर का बचा का चजान कुर्बान को करना नो दादी शियो हजरात तम जवान इमाम हुसैन तमाम बच्ची पे यजीद कुर्बान करी तो कुरान तो पारो नंता दे इमाम हुसैन मीना सिर्फ तो मुहर्रम के लसर दीवी अगे नरुस्त बियानी लका जमुन सुनियानो दिन रायात ची पर बाराफात के सशो इरशाद पटशो अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत हाँ 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 वो च बाराफात तीर्शी इस्लाम तीर्शी इस्लाम तीर्शी ना अजीजान उस्ताद रबा दमाशुखी पूरी उस्ताद रबा चो यार वक्ती कि जब तसव्वुर दिल में हो जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं हर वक्त बाद तैयार पर जुल्फो तड़ले और वह बचा कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार दिल के आईने में है तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली नजर पर आईना के बाद हर वक्त द मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्वीर गर्जे सरदासी के पकी गोरे में अजीजानो दादी बुलियानो नबिया तपोसु कई कि इस्तिग़राक़ पदरी किस्म है यो इस्तिग़राक़ फिर शेख दे यो इस्तिग़राक़ फिर अल्लाह दे यो इस्तिग़राक़ फिर रसूल दे अल्लाह फरदी चिम्मी नहीं लका राबिया बसरी हुआ 24 घंटे अल्लाह 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 खुदा कसम और बिया पर खुदा कसम और बिया पर खुदा कसम कि मौलाना अशरफ अली तानवी नन्ना अतिया काल मख के द्रे कसम पड़ली वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला मुझे खुदा लाज़ाल की कसम एक बार अल्लाह कहना दोनों जहान की नियामतों से बेहतर है एक बार वो दिल्ली की उम्र है उस मुफ्ती किफायतुल्लाह जमाना वा मुंज औदा से नौ कड़े चे मुलियान वेले चे जनाजा मकवे तब पलित थे मुफ्ती किफायतुल्लाह से ने इस्तिफ्ताह हुआ ये जी मुंज औदा से नौ कड़े औदा जनाजा से वेल्दा से यो गवाह पैदा कई कि जिंदगी की पगलते चाहता अल्लाह नुम दखले न होते पगलते नौमिन जनाजा हो गई पगलते और चे दजड़े न गए चे अल्लाह 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 राबिया बसरी अल्लाह 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 वही तो अल्लाह 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 दनी में पड़ा हाल पर आ गए उस हाल से तो वही न तासो पैमान हुए ये तासो हाल पी जने शेख साहब ते पी जने ताखबम गुमन सातरी गिरा व गुमन जे हाल से तो राबिया बसरी हाल रहा नुनी मशपदा और वही या अल्लाह
زما زلو چاودو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رضی منوی چه زدائی ما پا حال کی اللہ تاوئی چه زما زلو چاودو پا اللہ اللہ ویلو او یا اللہ تا یو رضی منوی چه زدائی ما نو آواز ورطاو شو رابعہ بصری خزا دا آواز ورطاو شو جو گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیازو شور و دردت پیک ماس اور اب یہ داستا اللہ وے جدیدہ زمان لبائک دے وایا حاضر در تولارن سوارن رابعہ بصری خزا دا او چی دزرہ کوری دا اللہ کورو او پا جبہ اللہ ہو نو اسمان نورت آواز مجنون پلیلا مین دے یہ اس پناس دے کوٹا کی نو یک شبی مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اس چرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی نیمش پد یہ مولانا تپوسو کوئی چی دا مجنون دا قسم آنا نیرم رشتیالی کنی بلا ما توي جدال ما اتكلم معي في العربية أنا لا أدري لسان الأفغان كلم أنا باسر عربي كي خبرك بختوزة نبوي ما توي أنا ذا عربي نبوي كمان أنت لا تدري عن العربي ما توي جنا نبوي كمان ما أنت جاهل لما تكلم معي فزع ما سره چې مولا چیړو کی کنه مولا چیړو کی د پدې ستن پکې هوا پوښې دا ورته عربي کې شروع شمه د عربي کې شروع شمه خلای څنګه ساتي شي مې دین خبرې شه مولانا روم نن نظر کاله مخکې تیر دی دولس دفتر مثنوی لیکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام معجزات په مثنوی کې راغستې تمام معجزات یہ معجزت بار ندا اگر مولانا ایرون خبر رشتی ہے اس خطول دا کڑیا کا بار پاتی شو لارا آغا مولیان غروشتو مولاناو مولانا ادریس کاندیلویو مولانا احمد علی لاہوریو مولانا درخواستیو غروشتو مولانا صاحبو دا غلجو میاں صاحبو نافع گل میاں صاحبو اسیر مالٹا چیزے بے اولیدم ما تبے بیدلی گرا ابنان جی عبد الرحمن بابا یو قصیدہ ہوا ہے دا اسیر مالٹا با ما تبے کم چی دا شیخ الہند سرا پا مالٹا کی انگریزانو سلور کالا قید کرے مولانا عزیر گل با ما تبے بیدلی گرا یو قصیدہ ہوا ہے دا گلاس راکا ایسے زیتا ورغلے ہو نو کٹورے ہو او بم اسکلے دا کٹوری دا سند دا سی ماتے نو مالو بس که منازوی ویل چودر کا چی کور نبل کٹورے رو نو میاں سے برتوی چی امدے کی بیس کی امت دا مون پا دی کی نسکو سن امدے کی یرا په خدای قسم چې دا هغه غصه زما په ډېر نقش ته جواب تلخ مې زه بدل به لاله شکر خارا
خسته خلی سره تریخ جواب ډیر خوند کوي. دې کې مونږ سره هلته دکان کې مونږ د خاورو کنډول ساتلی دی، نو دا سومبور چې راشي که نه دا غوړ غوړ او بس کمه نو په هغه ورځ یو راغلی نو هغه ډېر غوړ پاتې شوی نو چې هغه اوبه یې وغوښتې داسې دي دا سنت دي. ښه جبه شونډه یې داسې کړه په نازله باندې یې وڅښلې، د قصده مې د خاورو کنډول ساتلی دی چې دا غوړ غوندې راشي او د خاورو کنډول کې اوبه ولوري. د قصده زما په در کې د دنیادار سړي هېڅ قدر نشته. دنیادار به صحیح، دولت به صحیح، قدر د طالب کوا، قدر د عالم کوا، قدر د چا غریب ملنګ کوا. هغه خبره رانه پاتې شوه نو دا حکومته د یو غریب زړه دردول چې سل ځله کعبه ورانه کی الله پې دومره نه خفه کېږي لکه د یو غریب زړه درد چې ودردوي او الله پې خفه کېږي. دا د چایو ګنډو والا د خدای خاطر وکړي چې منیسئ په دې بال بټله روټۍ پیدا کړي. دا خلک به څه کوي؟ که میټۍ والا را سم شي ریړې نه پرېږدي. دلته یو راغلی یو هڼهڼ استاد و د کمیټۍ هڼهڼ استاد څه شو